ما ته ټول وای چې ته دوباره واده او دوباره واده نو ضروری ده واده کول خو زه چې زه دام نه ویم یو ښځه چې د ګوره یوازې ژوند تېرول چې یقینا د هر انسان که هغه میل دی که فیمیل دی لپاره ډېره زیاته ګران کار دا خبره خو زه ستاسو دا خبره زه ستاسو منمه چې د سړي د ښځې نه بغیر ژوند نه تېرېږي او د ښځې د سړي نه بغیر ژوند نه تېرېږي خلکو هم چې چېرته به لاړم ما ته به خلکو وایي چې تا دا خبره کړې ده چې دا غټي او دا دغه ما ته د غټو نه د وچو نه مطلب که څوک دنګه ده که څوک وچه ده که څوک چیته ده ما ته د دې نه هېڅ مسله هم نشته الله تعالی پیدا کړی دی خو مطلب زما چې کم دی که نه زما خپل چې کم چویس دی نو زما غټې ښځې خوښې وي څوک غریبانانې تورسرې عجزې وي نو څوک هغې ته بله لاره وینه نو انسان چې مجبور شي نو 50,000 روپۍ شوې ځه 50,000 روپو کې به هغې د کور ضرورتونه پوره کوي هغې به د کور کرایانې ورکوي جامه پیزار به کوي غم خادي به کوي جوړ ناجوړه به کوي دې کې خدا نه کېږي بیا دا غریبانانې به لازمي خبره ده ډېر تللی یم نو دوبۍ ته قطر ته دوبۍ ته خو ډېره تللی یم قطر ته عمان ته سعودي بارډر ته بس چکرې وهو راوهو تا ما ته هغه ورځ باندې ویلي و چې مطلب ته ولې دومره غټی که نه نو مطلب تا ما ته وی چې دا ټولې جینکۍ ډایټ کوي نو ما تا ته وی چې نه خلک جینکۍ به کوي د هر انسان خپل خپل چویس دی خو زما غټ وجود خوښي د ښځو یې غټ وجود او بیا ښځه خو غټه خوند کوي मशहूर माहिर अमलियात तावीज़ात पीर सैयद फिरोज शाह हर काम 100% गारंटी के साथ मोहब्बत में नाकामी कारोबार में रुकावट घरेलू झगड़े मियाँ बीवी में इख्तलाफात बैरूनी सफर में रुकावट औलाद का ना होना हर मसले का हल गारंटी के साथ होगा एड्रेस पेशावर सिटी GT रोड ورخطا ځکه ورته ګورم چې په دې دومره ډېر ښایست په جانان څه کوي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ قدرمنو مراد علي کاټلنګ ما د پرواز ټي وي لخوا یو وار بیا موجود یم په پیښور کې د یو ډرامې په سټ باندې قدرمنو تاسو یو وار بیا ملاقات د پښتو د ډرامې د ډېر تکړه هنرمند دی ډېر حسین او جمیل اداکاري لیلا نواب سر کول غواړم قدرمنو دین مخکې هم د دوی سره یو مرکه کړې و چې تاسو ډېر زیات خوښه کړې و ډېر زیات اپریشیټ کړې و دې سره موږ غب شپ لګولو اوس په سره بیا یو وار بیا غب شپ لګو تاسو ډېر په واش باندې تاسو چې لیلا نواب سره بیا دوباره مرکه وکړي دا خو راغلی یو سره خبرې تر کوي یو سره غب شپ لګو لیلا خپل پروګرام کې ترکاری هم سړي السلام علیکم السلام علیکم تاسو ته او کتونکو ته امید لرم چې تاسو بم خې او تاسو بم خې خبره تر به غب شپ لګو درته و چې نن سبا سم مصروفیت فی الحال خو مې سم مصروفیات نو زه تلو ما چکر باندې کالام ته تلو ما هلته مې یو شپږ ورځې تېرې کړې نو بس پرون راغلم نو چې څنګه راغلم نو امجد نوید صاحب وی چې زما ډرامه نو بس راتلو سره بس په دې ډرامې کې زه مصروفه شوم خبره ترې کو غب شپ لګو په تاسو په ریل لایو هم خبرې کو په شوبز لایو هم خبرې کو دا راته و چې ستا واده چې کله ما چې دوباره واده ولې ډېر خلک ستاسو ډېر زیات فین دي ډېر زیات هغوی په تمه دي چېرې سبق دا سیدا خدا چې اکثر زه ټیک ټاک کې لایف راشم نو ما ته ټول وایي چې ته دوباره واده او دوباره واده نو ضروری ده واده کول خو زه چې زه دام نه ویم یو ښځه چې د ګوره یوازې ژوند تېرول چې یقینا د هر انسان که هغه میل دی که فیمیل دی لپاره ډېر زیاته ګران کار دا خبره خو زه ستاسو منمه چې د سړي د ښځې نه بغیر ژوند نه تېرېږي او د ښځې د سړي نه بغیر ژوند نه تېرېږي خو زما ماشومه چې ده نو هغه د 4 کالو ده نو زه فی الحال نه غواړم چې زه واده وکړم مطلب ګوره زما ماشومې سره پلار هم نشته که نه نو زه یم که نه چې بیا زما ماشومه داسې ونه وایي چې مطلب زما غمینه د خاوند سره زما مطلب که زه واده وکړم هغې سره بدله شوه یا چې دی نو زما خاوند داسې ونه وایي چې یاره مینه د خپل بچي سره کوي ما سره نه کوي نو زه یم چې زما لا ماشومه ډېره زیاته وړه ده چې هغه غټه شي د هغې نه بس بیا څه سوچ وکړم نه فرض کو داسې ستا خو ډېر زیات فین دي ډېر زیات مینهوال دي تا ډېر زیات خلک خوښوي که داسې څوک پیدا شي چېرې زه تا فارن کنټري ته بوځم مطلب امریکې ته دې بوځم دوبۍ ته دې بوځم دا لور هم دله ساتم نو دا یې به جواب کې ورته څه یاره زګونه خو ټول ښه دي
خو دا نه چې ما ته څوک وایي چې زه تا بهر بوزم پاکستان مې مطلب د جون غارس فیسیلیټي چې دا لازمي نه چې دا د خامخا بنده بار بوزي مطلب پاکستان کې تعالی هغه فیسیلیټي کوم چې تاسو ضرورت دي تا چې کوم مطلب ارمانونه چې غل پوره کوي ارمانونو شکر دی الله زما اوسم پوره کوي خو واده ته ملا سره غنښت دی زلا واده نه کوم نه واده لازم نه کوم تا پاتې شو انټرویو کې یو خبره کړې و تا غټي خزي زما ډېر زیاتې خوخي هغه خبره ډېر زیاته وایرل شو په ټیک ټاک باندې په فیسبوک باندې په یوټیوب باندې دغه تاسو غپ لګولو کوي شاده نه دا ماته دین هم دا خبره رښتیا ما کتلې و چې په ټیک ټاک کې هم ډیره وایرل شو و خلکو هم چې چرته بلاړم ماته به خلکو وی چې تا دا خبره کړې ده چې دا غټي او دا دغه ماته د غټو نه د وچو نه مطلب کڅوک دنګ دا کڅوک وچ دا کڅوک چیته دا ماته د دین هیڅ مسله نشته الله تعالی پیدا کړی دی خو مطلب زما چې کم دی کنه زما خپل چې کم چويس دی نو زما غټي خزي خوخي وي تا ما تا غورس باندې ویلو چې مطلب ته ولې دومره غټه کنه نو مطلب تا ما ته وی چې دا ټول جنکې ډایټ کوي نو ما ته وی چې نه خلک جنکې به کوي دا هر انسان خپل چويس دی خو زما غټ وجود خوخي خزه غټ وجود او بیا خزه غټه خوان کوي بل شوبس طرف ته راځو زموږ شوبس ته نوې جنکې راشي عموما هغه مطلب کلاس ډرامې کې شل ډرامې کې د ډرامې کې خو داغه پورې هایټ ناخلی پیسې پورې نه ګر سو پر دوبه ته نه تری دا د دوبه تلو سره نه اکټر چې اکټر وی کنه نو هغه ضروری نه دی چې دوبه ته وځي اکټر چې اکټر وی کنه نو هغه په یوې ډرامې کې په یو سین کې باغزان کوي چې دا اکټر دی هغه خو بیل دغه شو کنه نه زتا در پیسو د غټلو وایم کنه ویم زتا اوس تم کنه اکټر چې کم دی کنه هغه د دوبه د تلو سره نه دی اکټر د ډرامې سره اکټر دی دا خو بیا چې د مینوالو مطلب فرمایش وی خواهش وی او چې دین زمونږ ضرورتيان زمونږ ضرورتونه چې کم وی نو هغه مونږ وای چې بس په شو باندې به پوره شي او مونږ وای چې زبس چکر بمو لګو نو دا نه ده چې تاسو وی لګنه چې یو اکټر بزی هغه به الته دوبۍ کې به شو کوي نو هغه به اکټر کیږي نه اکټر چې کوم ده نو هغه په ډرامه باندې اکټر ده نه هغه په پیښور کې به شو باندې اکټر ده نه هغه په دوبۍ کې به شو باندې اکټر ده اکټر صرف په ډرامې باندې اکټر ده او اکټر چې اکټر وی کنه نو هغه په یو سین باندې بزان خي چې دا اکټر دی او اداره ته پاکستان علاوه ته نور کوم ملکونو ته بس ډیر ځګونه ته تللی هم بس ډیر تللی یم نو دوبۍ ته قطر ته دوبۍ ته خو ډیر تللی یم قطر ته عمان ته سعودي بارډر ته بس چکرې وو راو د پښتون علاوه د بل ژبه درځي اردو را لرازي او پښتو را لرازي بس دا کوم زم فیمیل اکټریس چې کوم دی پاټول جزي پاټه ماټه کې دغه حواله سره تاسو نو دا سید چې پارټیانی اول بس صحیح وي او د زمونږ چې کم د کور ضرورتونه دي کنه نو مطلب اوس ک ډرامه شي نو ډیر نه حد شي زمونږ د مینوال بوي کنه چې د ډرامې و دوم راخلي چې هټ نه هټ جنۍ وی کنه نو هغه چې ډیر زیات شي د ډرامې به 100,000 روپۍ واخلي چې ډیر شي ز 25 دی واخلي نو هغه 25,000 روپو کې په میاش کې بیا یا یو ډرامه راځي یا به دوه ډرامې راځي او چې دا کمی زمونږ د فیلډ جنکې دي کنه چې کمی هم دي هغه به باندې به د ټول کور ذمہواری وي نو هغه په میاش کې چې نه یا یو ډرامه بو کې یا به دوه ډرامو کې زه چې ډیر شو 25,000 روپۍ شو کنه او یو تور سری هم زمونږ د فیلډ چې کومه ده کنه دا یویم خپل کور نشته ټولي په رنټ باندې اوسېږي نو په هغه 25,000 روپۍ کې چې زه ډیر هادو کې دوه ډرامې وکي د چا سره نن سبا چا سره دومره پیسې شته دیم نه چې ډرامه جوړه کی بیا که چر د چا سره ویم کنه نو هغه ډرامه جوړه کی ډیر حد شي دوه ډرامې وکي نو 50,000 روپۍ شوي 50,000 روپو کې باغی د کور ضرورتونه پوره کوي هغه د کور کرایه نه ور کوي جامه پیزار بکې غم خادي بکې جوړ نه جوړ بکې دی کې خدا نه کیږي بیا دا غریبانه نه بل لازمی خبره ده چې غیبه پارټیانی کوي هغه پارټیانو کې صحیح
یاره زه داسې پارټیانو لنه متلی خو لکه ملګرو نه اورم چې اورېدلې خو به دي که او مخکې پارټیانې به ښه وې اوس چې کم دي که نو خلک پکې نشې تماشې کوي نو بس دا حقیقت ته چې دی کې ډرنک دی کې د ډانس او نشې تماشې زه خو تاسو ته وایم چې نشې تماشې اول به دا نشې تماشې نه وې نو بس اوس پکې دا خلک نشې تماشې کوي خو څوک غریبانانې تورسرې عجزې وي نو څوک هغې ته بله لاره وینه نو انسان چې مجبور شي اوس ته د الله نه غواړه صحیح د طالب الله یې درکوي خو زه دې لاس زه دې دا جولۍ داسې کمه کنه ما ته دې الله راوارتی الله تعالی وایي الله تعالی وایي زه تاله درکومه خو ته به محنت کې نو بیا به دله درکومه نو دا څه وکړي دا غریبانانې پارټیانو بغیر نور څه کولی نه شي نو مجبورا څه ناڅه به خامخا کوي د خپلې خېټې ساتلو لپاره د هغې نو بس ما هو تاسو ته وختي وویله چې په دې کې خلک نشې تماشې کوي خو څوک غریبانانې چې دی نو د خپل کور نه او د مجبوریانې داسې وي چې بس صحیح د هغې دې ته هم غاړه ږدي خو چې وخت تېرېږي نو انسان چې مجبوره شي که نه چې انسان مجبوره شي د خپل ځان دپاره خو نه په خپل ځان باندې خلک هر څنګه وخت تېرولی شي خو چې بچی دې کله وشو که نه او هغه لوږه تېره کړه که نه نو انسان وایي زه خو په خپله دا ویم چې زما په بچي باندې لوږه راځي که نه